الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ فرمائے نو صبر وکړه چې د الله تعالی وعده له شک پرته رښتینې ده او هغه د تا سپک ونه مومي چې باور او یقین نه لري. بې باوره بې یقینه خلک دي تا سپک او بې ثباته ونه مومي. پیغمبر علیه السلام ته توصیه شوې او د هغه له لارې هر هغه مؤمن ته چې دین ته متعهد دی او د پیغمبر په لاره د تلو هوډ او عزم لري. دا مبارک آیت د یوې بشپړې سورې خلاصه او مجمل مطالب زموږ مخې ته شته. د الروم د سورې د دې سورې لپاره کښلې تتمام ده او خلاصه او اجمال هم، یعنی چې په دغه یو آیات کې د دې سورې ټول مطالب را خلاصه شوي. د آیات کې درې فقرې دي. فاصبر صبر وکړه او د صبر څرنګوالی د سورې په ابتدا کې څېړل شوی او دا چې د الله تعالی وعدې رښتینې دي. دومره برخه د سورې کې همدغه د الله تعالی وعدې بیان شوي. له مؤمنانو سره چې الله تعالی کومې وعدې کړي د بریا، د برلاسي، د دشمن د ماتې، د غلبې، د سرلوړی ژوند، دا وعدې رښتینې دي. دومره برخه د سورې کې همدغه مطالبو ته اشاره شوې ده او په همدې الفاظو کې دغه خلاصه زموږ مخې ته ایښودل شوې. باور ولره چې د الله تعالی وعدې رښتینې دي. هیڅ حالت باید د دې باعث نشي چې ته د الله تعالی د وعدو په ارتباط شک وکړې. که څه هم مبارزه دې اوږده سوه، که څه هم تا ته ځان کمزوری برېښي، ملګری دې کم، دشمن دې ځواکمن، د شمېر له پلوه تر تا وړاندې، د دې ټولو سره سره به شک نه کوي. د الله تعالی وعده حتما خپل وخت ترسره کېږي. دا وعدې ځان ته وخت لري. همدغه وخت په همغه معین وخت چې الله تعالی ورته ټاکلی، په همغه وخت د الله تعالی وعده ترسره کېږي. او دا چې درېیمه برخه د سورې د آیت په وروستۍ برخه کې راغلې او هغه دا چې هغه خلک د تا سپک او بې ثباته ونه مومي چې هغوی باور نه لري، بې ایمانه دي. دا ستا په دریځونو کې، ستا په مواقفو کې، ستا په ویناوو کې باید دشمن او مخالف ته دا بې باوره او بې یقینه خلک دا احساس نه کړي چې بې ثباته شوی دی، متزلزل دی او ثبات و استقامت صدمه لیدل. خپل دریځ ثابت پاتې شه. ستا په موقف کې باید دشمن سستوالی ونه ګوري. او دا هغه توصیه او سپارښتنه ده چې د قرآن په ګڼ شمېر نور آیتونو کې هم راغلي. ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سست کېږئ مه، غمجن کېږئ مه، تاسو لوړ و عالی یاست که ایمان ولرئ. وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله
ډېر له پیغمبرانو داسې تېر شوي چې له هغوی سره ډېرو خدای پالو د الله تعالی په لار کې جهاد کړی، جنګېدلي. د هغو مصیبتونو له کبله دوی نه دي سوس شوي چې په دې لاره کې ورسېدلي. وما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله وما ضعفوا، او احساس د ضعف، ناتواني او کمزوري هم نه کړ. وما استکانو، او استقامت هم تسلیم نشو چې دشمن شرایط ومني او هغوی ته سر ټیټ کړي. دا بیچارګي هم ونه منل. یعنې د پیغمبرانو په څنګ کې چې کوم خدای پال مجاهد ودرېدلي، د هغوی شان او صفت هم دا ده. د هغوی په لار چې څوک درومي، شان هم دا ده. که د الله تعالی په لاره کې کوم مصیبت در ورسېدو، دا باید د دې باعث نه شي چې سوس شور، شوق او نشاط صدمه وګوري، احساس کمزوري او ضعف وکړي. وما ضعفوا، او احساس ضعف او کمزوري هم نه کړي. دشمن یې تر ځان قوي ونه ګڼو. یو ځل ماته سره مخامخ شوی، فکر یې کړی چې دا دشمن تر ما برلاسی او قوي او ځواکمن دی. نه، دا احساس نه دی راپیدا شوی. احساس د ضعف یې هم نه دی کړی او استقامت ته هم نه دی تسلیم شوی. همدا د الله تعالی د لارې د مجاهدینو صفات. ورونو خویندو، دا وضعیت داسې معلومیږي چې د اوکراین جګړه هم د مسکو تر انتظار زیات اوږده شوه، او هم د اروپا، امریکا او ناټو، او په ناټو کې د شاملو هیوادونو د انتظار خلاف پیچلې او اوږده شوه. غرب دا ګمان نه کولی چې اوکراین به دومره مقاومت وکولی شي، او ماسکو هم تصور نشو کولی چې د دوی دا جنگ به اوږد شي او اوکراین به وتوانېدلی شي د دوی په وړاندې مقاومت. د دواړو د انتظار خلاف دا جګړه اوږده شوه. نه یوازې جګړه اوږده شوه، بلکې اوس خبره جدي ګواښونو او حتی د اتومي وسایلو تر کارولو پورې رسېدل. ځینې اندېښنې شي او ځینې هم ګواښونه کوي چې که مجبور شو نو اتومي وسایل هم کارول، او مسؤلیت دی هم د هغو په غاړه چې موږ یې مجبور کړي. خبره تر دې حده پورې جدي شوې. دا دې خبره نه ده. اتومي وسایلو نه استفاده کول او په جنګ کې ترې کار اخیستل، مقابل لوری په دې ویرول، ګواښل، دا ښیي چې قضیه ډېره پیچلې شوې. ناټو اوکراین ته د وسلو لیږلو لړۍ پیل کړې. ابتدا کې ویرېدل او دې ته چمتو نه وو چې په دې جګړه کې ښکېل شي. د دې نه ډډه کوله چې اوکراین ته وسایل ولېږي او ماسکو حساس کړي. اما اوس څرګنده د وسلو لیږل اوکراین ته پیل شوي، او روسیه یې په مقابل کې وایي چې د دې وسایلو د راتلو مخ به نیسي، او ګواکې څه چې راغلي هغه یې ټول تخریب کړي. کوم وسایل چې تر اوسه پورې اوکراین ته را رسېدلي دي، ګواکې هغوی ټول دا کانټینرونه تخریب کړي او نه پرېږدي چې په راتلونکي کې هم دا وسایل اوکراین ته ورسېږي. امریکا له بل لوري د نوو او مخکې تللو وسایلو د لیږلو دوام کوي، او دا چې ګواکې اوکرانیان یې هم تر روزنې لاندې نیولي چې له دې پیچلو نوو مخکې تللو وسایلو نه سمه استفاده وکولی شي. او همداراز پرېکړه شوې چې پارلمان یې چې اوکراین سره د 40 میلیارد ډالر معادل مرسته وکړي. ناټو غواړي فنلنډ هم
په ناټو کې شامل کړي. او د فنلنډ حکومت هم، رئیس جمهور صدر اعظم هم او سیاسي مشرانو هم پریکړه کړې چې په ناټو کې شاملېږي. او ماسکو ناټو ګواښلې چې که فنلنډ په ناټو کې شامل شي نظامي اقدام کوي، چې هلته به هم د اوکراین په څېر په فنلنډ باندې حمله کوي. د اوکراین جګړه له دې کبله رامنځته شولې چې ناټو وغوښتو د شرق لوري ته مخکې لاړ شي، خپل لمن پراخه کړي، اوکراین په ناټو کې شامل کړي او د روسیې پولو ته ځان ورسوي. روسیې ته دا د زغملو نه و او همدا د دې باعث شو چې روسیه په اوکراین باندې حمله وکړي. اوس که د شرقي اروپا هېوادونو نه ځینې نور هم وغواړي په ناټو کې شامل شي، په ځانګړې توګه هغه هېوادونه چې مخکې د وارسا غړي وو او د شوروي اتحاد اقمار وو، که ناټو دا هڅه وکړي چې له دغو هېوادونو نه ځینې نور هم په ناټو کې شامل شي، روسیه دا د ځان لپاره لوی ګواښ او خطر ګڼي، حتما به عکس العمل شي، جګړې لمنه به مزید پراخه کېږي. د ناټو لپاره دا یو لوی هدف و. اوکراین تر روسیې وروسته تر ټولو ستر هېواد، مساحت یې هم تقریبا افغانستان ته نږدې او نفوس یې هم روسیې وروسته د اروپا تر ټولو ستر هېواد. روسیې ته هم اهمیت درلود او ناټو ته هم. همدا د جګړې باعث شو. هغه هېوادونه چې موقعیت استراتیژیک وي نو د دغسې لویو لویو جګړو باعث کېږي. افغانستان چې مسلسل تر بریدونو لاندې راځي، هر زبرځواک هڅه کړې چې خپل قسمت دلته وازموي او راغلي د افغانستان د اشغال لپاره، د دایمي اشغال لپاره. وجه همدا ده، د افغانستان استراتیژیک موقعیت له یو پلوه او معادن یې له بله پلوه، دا لوی ځواکونه هڅولي چې راشي په دې هېواد باندې برید وکړي. اوکراین هم په اروپا کې همدغسې اهمیت لري. وګورو چې د دې ګواښونو تهدیدونو نتیجه به او پایله به څه وي. د ناټو دا غلط او بې وخته تصمیم د دې باعث شو چې اوکرانیان د دې قرباني شي، د دې غلط تصمیم او یو خونړۍ جګړه په دې سیمه کې پیل شي. یقینا چې د فنلنډ شاملول به مزید دا قضیه پیچلې کړي او د جنګ لمنه به هم مزید پراخه کړي. جنگ به تشدید هم شي او لمن به هم پراخه شي. وضعیت نه همداسې معلوموي. له اوکراین سره د امریکا پراخې نظامي مرستې او د ګواښونو او دا ګواښونه چې روسیه به دلته په همدې جنګ کې له ماتې سره مخامخ کوي. دا ګواښونه هم د عادي افرادو له لورې نه، بلکې د جمهور رئیس له لورې، د سپینې ماړۍ له لورې، چې دلته په اوکراین کې به روسیه له ستراتیژیک او تاریخي ماتې سره مخامخ کوي او ګواکې پښه یې په دې جنګ کې شنتلی او ترې وتلی نه شي. غواړو چې دلته مزید ښکېل شي او همدلته د ستراتیژیک ماتې سره مخامخ شي. دا تصمیم ده، دا مرستې د همدې لپاره. او دې لوري ته د ماسکو نه دا ګواښونه اورو چې که داسې وشي نو دوی به اتومي وسایل کاروي. خبره هم دومره تونده تېزه چې په نیم ساعت کې کافي ده چې ټول اروپا له منځه یوسي. او همداسې هم ده، کله اتومي وسایلو استفاده وکړي نو یقینا همدغسې کېږي، په نیم ساعت کې به د اروپا ټول په بل مخ راغلی.
خبره به دې ته ورسېږي که نه دوی له دومره عقل او هوښیاري نه کار واخلي که نه چې وضعیت مهار کړي او د داسې پیښو مخه ونیسي باید انتظار وکړو. غرب 2 ځله خو نړیوالې جګړې په ټول جهان وتپلې. لومړی نړیوال جنگ او دوهم چې په میلیونونو انسانان په دې کې ووژل شول، نه یوازې اروپا کې بلکې په ټولې نړۍ کې. دا جنګونه هم همدغسې پیښو رامنځته شوي. ابتدا کې عادي وه، خلکو ساده ګڼلې ده، یو بس مست مشر تصمیم نیولی ده او دا تصمیم په جنگ بدل شوی، داسې جنگ چې ټوله نړۍ کې ښکېل شوی. دا درېیمه نړۍ جګړه به بیا د اروپایانو او غربیانو په لاس او همدغه له اوکراین په ټوله نړۍ او جهان وتپلی شي که نه باید انتظار وکړو. له دوی نه بعیده نه ده، له غربي بدمستو واکمنو دا لرې نه ده. کېدای شي دوی همدغسې بله غلطي هم وکړي او د دغسې یو بلې سترې نړیوالې جګړې باعث شو. وروڼو خویندو، په دې ورځو کې په ناڅاپي او غیر مترقبه توګه په افغانستان کې د القاعده د مجدد حضور په اړه دروغجن تبلیغات، ګواښونه او تحلیلونه اورو. په داسې حال کې د افغانستان وضعیت هماغسته لکه چې مخکې او دلته نه القاعده فعاله شوې او نه هم فعال حضور لري. حضور یې له هیڅ سره برابر دی. اما ناڅاپي دې قضیې ته ډېر اهمیت ورکړل شوی ده او ډېر تبلیغات ورته روان دي او دا ښیي چې جنګ غوښتونکي هېوادونه غواړي یو ځل بیا له دې قضیې د یو بل جنګ تعمیلولو او تپلو بهانه او پلمه ترې جوړه کړي. لکه چې مخکې د اسامه د حضور په نامه راغلو په افغانستان لوی برید وکړ 48 هېوادونو سره، یو لوی نظامي تړون ناټو له خپل ټول زور ځواک سره راغله د یو فرد لپاره او دې شعار سره چې دلته هغه ته پناه ورکړل شوې. چا چې پناه ورکړل شوې ده هغه ته باید سزا ورکړو او خپل انتقام واخلو. د همدې لپاره راځو. هغه نظام یې ړنګ کړ ډېر زر، یو میاشت په موده کې، او اسامه بالاخره په شهادت ورسېد. اما جګړه روانه وه، نه یوازې افغانستان کې بلکې لمنې خوره شوه تر عراق سوریې پورې، تر لیبیا پورې، تر یمن پورې. یعنې چې د هغه د القاعدې حضور په افغانستان کې هسې یو پلمه وه. هدف د افغانستان اشغال و. کېدای شي یو ځل بیا دوی دغه تبلیغات د همدغه لپاره پیل کړي وي چې دا د هغوی لپاره بله پلمه شي او افغانستان باندې یو بل جنګ تحمیل کړي. هر څوک ښه پوهېږي که دا افغان دی که غیر افغان چې نه القاعده په افغانستان کې فعال حضور لري، نه له افغانستان امریکا ته کوم ګواښ او تهدید و خطر متوجه دی، نه نن، نه پرون، نه سبا. افغانستان په داسې موقعیت کې نه دی چې هغه امریکا له دې ځایه وګواښي. نه دا ظرفیت لري، نه دا امکانات لري، نه دا توان لري. مخکې هم چې چا 11 سپتمبر عملیات ترسره کړي هغوی نه په افغانستان کې پاته شوي دي، نه تربیه شوي دي، نه له دې ځای نه لېږل شوي دي، نه له دې افغانستان هغوی ته د دې برید او حملې پلان ورکړل شوی. همالته پلان هم په امریکا کې جوړ شوی ده، په اروپا کې جوړ شوی ده. چا چې د عملیات ترسره کړي دي ټول په اروپا امریکا کې اوسېدل، روزل شوي هلته وو، تربیه شوي هلته وو، اوسېدل هلته او همالته یې د عملیاتو پلان جوړ کړی او همالته عملي کړی. داسې معلومیږي چې دوی غواړي نن هماغه تجربه یو ځل بیا تکرار کړي، یو بل جنګ په افغانستان وته.
د چا له لوري چې امریکا ګواښل کېږي هغه افغانان او افغانستان نه دی، بلکې نور هیوادونه دي. اصلي رقیبان چین او روسیه دي. که همت لري له دوی سره د خپل زور وازموي. ګواښونه او تهدیدونه دې هغوی ته متوجه دي، نه مظلومو افغانانو او جنګ ځپلي وران افغانستان ته. د هغوی راکټونه تر امریکا او هر ایالت پورې رسیږي. د افغانستان راکټونه د آمو سیند هم تر بلې غاړې پورې نه رسیږي. اما د امریکا د رقیبانو راکټونه تر امریکا پورې او د امریکا تر ټولو لرې ایالت پورې هم رسیږي. هر ځای هم په نښه کولی شي. روسیه هم امریکا ګواښي او هم یې اروپایي حلیفان د نظامي پلوه د خپل راکټونو له پلوه. خو امریکا د روس خلاف د داسې ګواښونو همت نه لري. هماغه ګواښونه چې د افغانستان په ارتباط یې کاروي. زموږ جرم، زموږ ضعف او کمزوري ده. د همدې قرباني شوي. حتی شمالي کوریا یې ګواښي، یو په بل پسې راکټونه ازموي. دومره راکټونه چې تر امریکا پورې رسي. اما امریکا هغه نه ګواښي. هغه په نظامي عملیاتو باندې نه ګواښي او تهدیدونه یې هم ورته متوجه نه دي. احساس خطر هم نه کوي. دغسې ګواښونه هم نه کوي چې د افغانستان په ارتباط کوي. د امریکا لوی رقیب چین دی. یوازینی ستر رقیب چین دی، هم له نظامي پلوه او هم له اقتصادي پلوه. داسې معلومیږي چې له مقابلې امریکا عاجز شوی په دواړو میدانونو کې، هم اقتصادي میدان کې او هم نظامي میدان. خو ګورو چې امریکا د چین په اړه ډېر محتاط دی او له څه ویلو او کولو ډډه کوي. ورونو خویندو، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په دې ورځو کې یو ځل بیا د دې جسارت کړی چې ووایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو بیا فعالېدا نړۍ او نړیواله صلح تهدیدوي. د هغه دا خبره هم ناڅاپي ده، د انتظار خلاف. ولې؟ دا ځکه چې د ملل متحد سرمنشي امریکا ټاکي او هغه به د بین‌المللي قضایاو په ارتباط همغه څه وایي چې سپینه ماڼۍ ترې غواړي. دا د ده خبره نه ده، د ملل متحد د سرمنشي خبره نه ده، بلکې د امریکایانو خبره ده چې ده په خوله باندې تکراریږي. دی مامور شوی چې همدا خبره وکړي. هماغه مهال دا خبره کوي چې امریکایي چارواکي کوي، سیاسي هم، د کانګرس غړي هم او د نظامي چارواکي هم. د دوی ترڅنګ دا دی ګوري چې د سرمنشي نه هم دغه خبره اورو او په دې صیغه چې ګواکې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالې شوې او د دوی له فعالېدا نړیوالې سولې ته خطر او ګواښ متوجه، جدي خطر او ګواښ متوجه. د امریکا لوی درستیز او نور لوړپوړي نظامي مقامات وایي که د افغانستان له لوري امریکا ته کوم ګواښ احساس کړو نو په نظامي عملیاتو به لاس پورې کړو. نظامي عملیاتو یې عملاً پیل کړي. دا اوس چې ډرون تیاري د افغانستان په فضا کې ګرځي، معنا دا ده چې دوی نظامي عملیات پیل کړي. اما سره له دې بیا هم
دا خپل ګواښ تکراروي او وایي چې که د افغانستان موږ ته کوم خطر متوجه شو د تروریستي ډلو له لوري نو موږ به په نظامي عملیاتو باندې لاس پورې کړو. دا اندېښنه نه ده، دا د دوی د معلوماتو له مخې خبره نه ده، دا د دوی تشویش نه څرګندوي بلکې د دوی بد نیت څرګندوي. یعنی چې دوی د نظامي عملیاتو پرېکړه کړې خو اوس به یې داسې څه ووایي چې سبا خلکو ته ووایي چې دا دی موږ مخکې ویلي وو چې عملیات مو مربوط و دې پورې چې نظامي د تروریستي ډلو فعال حضور احساس نه کړو او له دوی له لوري نه امریکا ته خطر احساس نه کړو، موږ څه نه کوو. نن هم چې عملیات کړي دي دا خطر مو احساس کړ او مجبور شوي چې په نظامي عملیاتو باندې لاس پورې کړي. مخکنی جمهور رئیسي او د کانګرس غړي وایي له افغانستان د امریکا وتل تاریخي اشتباه و، باید افغانستان ته بیرته ستانه شو. افغانستان ته بیرته ستانه شو. هغه هم ګواکې د دې لپاره چې هلته له موږ نه د 7 میلیارده ډالرو معادل وسلې پاتې شي، دا باید بیرته راغونډې کړو. یو توجیه د تروریستي ډلو فعال حضور او فعالېدا، او بله توجیه دا چې هلته وسایل پاتې دي هغه راغونډو بیرته. حق لرو لاړ شو افغانستان ته او دا خپله پاتې وسلې راغونډې کړو. دا ګواښونه باید عادي ونه کړل شي. زموږ وحدت او یووالی او لازم تدابیر ایجاد، خپل لازم تدابیر باید ونیسو. همداراز ګورو چې د اشغالګرانو په خدمت کې ناافغان سیاسي څېرې او بدنامې ډلې یو ځل بیا فعالې شوې او امریکا ته لاس په سینه ږدي، سینه ډبوي، خدمت ته چمتو وي. همدغسې 20 کاله د اشغال په دوران کې ستاسو خدمت کې وو او ستاسو تر قماندې لاندې جنګېدلي، نن یو ځل بیا جنګېدو ته چمتو وي. ځینې د جنګ شعارونه ورکوي او ځینې دا تبلیغات کوي چې په پنجشیر، ورسج او اندراب کې عام وژنې شوې. د 3 سیمو یادونه کوي، اصل کې 3 ولسوالۍ یادوي. اندراب د بغلان مربوط یو ولسوالۍ، ورسج د تخار یو ولسوالۍ او پنجشیر کې د 2-3 ځایونو ولسوالیو نومونه یادوي. احمد وایي پنجشیر او بغلان او تخار کې خلک داسې فکر وکړي چې په دې ټولو ولایتونو کې ډېرې خونړۍ پېښې رامنځته شوي دي، عام وژنې شوي دي او دوی دا عام وژنې محکوموي او له ولس سره په دې غم کې شریک دي. دا هغه ناولې څېرې دي چې د اشغال په تېرو 20 کلونو کې نه یوازې یو ځل هم هغه عام وژنې محکوم نه کړي چې په ترڅ کې په لکونو مظلوم افغانان وژل شوي. 20 کاله مسلسل عام ولس غیر معارف افغانان وژل شوي د عملیاتو په ترڅ کې، د چاپو په ترڅ کې او بمونو راکټونو سره، جوماتونو کې، ښارونو کې، د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې، د جنازې په لمونځونو کې، د غم و ښادۍ په غونډو کې خلکو باندې راکټې ورېدلې، بمونه ورېدلې، مظلوم افغانان وژل شوي، شمېر یې لکونو ته رسېږي. له دغو نه موږ یو ځل هم وانه اورېدو چې دا عملیات یې محکوم کړي. د دې عام وژنو یادونه یې کړې، محکومول خو پرېږدي، خندل خو پرېږدي، دا خو پرېږدي. په خپله په دې عملیاتو کې دوی شریک وو، کوردینات دوی ورکړی، ځمکنی سرتېري دوی وو، حاجیر جنګیالي دوی وو چې اشغالګرانو په خدمت کې وو او په دغو عملیاتو کې د دوی برخه وه.
یقینا دوی نه یوازې دا عاموژنې غندلې نه دي بلکې دوی او ګوندونو عملا په دې وحشیانه وژنو کې لاس درلود. د اشغالګرانو اجیر سرتیري ول او د هغوی لپاره د افغان مومن ولس سره جنګېدل. برادران و خواهران عزیز، گروهایی که در 4.5 دهه قبلی در جنگ‌های نیابتی دخیل بودند و چون سربازان بومی اشغالگران عمل کردند، در این روزها بار دیگر باچه‌ها را بالا زدند، از جنگ دیگر صحبت می‌کنند و مدعی‌اند که بخشای از پنجشیر، اندراب و ورسج را تصرف کردند. رسانه‌های غربی هم به پیمانه وسیع و به گونه دروغین به نفع اینا تبلیغات میکنند. هر حادثه کوچک به عنوان یک حادثه بسیار بزرگ نشان میدن، تبلیغات میکنند. در حالی که هیچ بخشی در هیچ ولایت کشور هم تا هنوز اونا تصرف نکرد. در مجموع افغانستان در هیچ بخشی در هیچ ولایتی یک قریه کوچک هم نتوانستن تصرف کنن و در اونجا زیر کنترل و تسلط خود نگه دارن. در هیچ جای پایگاه ثابت ندارن. کاری که انجام دادن فقط این بود که از یک سو مردم را واداشتند که خانه های خود ترک کنند. آمدن در یک گوشه و گوشه دیگری فیر کردن و مردم احساس کرده که خوب امارت اسلامی حتما عکس العمل نشان میده، نیروهایشان میاد، مجبور شدن خانه های خود ترک بگوین، آواره شدن. اما یک کاری کردن فقط همین بود، نه چیزی دیگر. اینا امارت اسلامی را وادار کردند که حضور نظامیشان را در این مناطق فعالتر و پررنگتر کنند. هرچی پیش آمده، هر حادثه که رخ داده، بدون شک مسئولیت تمامی حوادث خونین برمیگرده به کسانی که تبلیغات را راه انداختند و باعث شرارت و جنگ شده. اینا به خاطر جلب کمک‌های بیرونی، مالی و نظامی ضرورت به تبلیغات دارن. باید نشان بدن که جنگ دارن و در جنگ هم دستاورد و مناطق هم تصرف کردن تا اونا را تشویق و قانع کنن که به کمکشان بشتن، پول بیشتر و سلاح بیشتر در اختیارشان بگذارن. مردم پنجشیر، اندراب و ورسج نمیخواهند قربانی جنگ نیابتی دیگر شد. همه میدانند که سیاست‌های خونینی، چهره‌های پلید و مزدور اجنبی باعث شد که برخی از مردم مظلوم پنجشیر به جنگ‌های کشانده شوند که به نفع اشغالگران شوروی و ناتو بود. از پنجشیر مرصاد و پایگاه برای دشمنان اسلام ساختند. آنان را گاهی علی یک قوم و گاهی علی قوم دیگر جنگاندند. از مجبوریت مردم استفاده کردند، از فقر مردم استفاده کردند. تنظیم کردند در صفوف اردو و نیروهای امنیتی که تحت قمانده ناتو بجنگند. هر روز دهها جنازه از همین مردم مظلوم پنجشیر به پنجشیر می‌آمد. ولایاتی که مردمشان بیشتر فقیر بودند، از فقر اینا استفاده شده و تعداد زیادی از سربازان را از همین ولایات گرفتن در صفوف نیروهای امنیتی و اردو و می جنگاندند در خط مقدم که به نیروهای ناتو صدمه نرسه و قربانی جنگ هم خود افغانا باشند. تعداد زیاد کشته شده و به اکثر ولایات مثل کنر، نورستان، پنجشیر و ولایت فقیر دیگری
تعداد کشته ها بیشتر بود و هر روز تعداد زیادی جنازه ها به این ولایت انتقال میشد از نیروهای امنیتی که در جنگ کشته میشد. همینا بودن که زمان میگفتن، حتما صدایشان خودتان هم شنیدین، کسایی که جریانات تعقیب میکنن صدایشان را، ویدیویشان را دیدن که میگفتن این جنگ تاجک است. همین الفاظ بدون شرم و حیا میگفتن که جنگ جاری جنگ تاجک است. ما کار بقیه قبایل و اقوام ساختیم، بساطشان را جمع کردیم، یک قبیله مانده، کار اونا را میسازیم. تعجب کردم وقتی که این حرف از زبان یک کسی شنید، یکی از رهبرانش از سطوح بالا درجه یک. وقتی این حرف شنیدم تعجب کردم که اگه افغانم میشه به این پیمانه بی مروت باشه که این حرف بگوید و به این پیمانه صفی و بیعقل باشه که بگوید جنگ تاجک است و همه قبایل دیگر چاریش کردیم، یکی مانده، چاری او را میکنیم. نمیخوایم از اون نام ببرم و از اینکه با کدام قبیله ها جنگیده و کار اونا را ساخته و کدام قبیله مانده ضرور نیست به این هم بپردازیم. ولی متاسفانه که دیدیم مردم پنجشیر، برخی از مردم پنجشیر عملی ازبک جنگاندن، عملی هزاره جنگاندن، عملی پشتون جنگاندن و عملی خود تاجکای اطراف پنجشیر جنگاندن. کسایی که از وضعیت خبرن میدانن که اینا را با همه جنگاندن. افشار شاهد است. اینجا جنگی شورای نظار بود علیه حزب وحدت. همه افشار و سیلو تخریب شد. خوشحال خان منک همه در و دیوارش، سقف چتش ویران شد در همی جنگ. برای سرکوبی قبیله که گویا مانده، اینا پای امریکا را کشاندن به افغانستان. اگر بتوانن به زور بازوی امریکا این آخرین مانعی را از سر را بردارن. 20 سال در کنار اشغالگران جدید علیه این قبیله به گونه خاص و علیه تمامی ملت و هر مجاهد متحد به اسلام جنگیدن. این جنگ را از پنجشیر آغاز کردن. در اینجا شاید دیدی از برادران پنجشیر هم باشند که از وضعیت خوب اطلاع دارن. از روزهای اولی که جهاد علیه اتحاد شوروی آغاز شد، چهره های تبارز کردن، ملی، مجاهد، متحد به اسلام در خود پنجشیر مقاومت را آغاز کردن، اما توسط امینات ترور شد. یکی پای دیگری ترور شد. من میتونم نامای اونا رو بگیرم، میتونم یک فهرست در اختیارتان بگذارم، فلان 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 که من میشناختم. شخصیت های موثر، تاثیرگذار، قومی، مذهبی و جهادی که یکی پای دیگری در خود پنجشیر ترور شد و توسط امینات ترور شد. نخست با کمک نیروهای شوروی و یک جا با آنان بر مناطق همجوار پنجشیر چون اندراب، فرخار، ورسج، اشکمش و نهرین تاختن و شخصیت‌های نامور و قهرمان جهاد چون شهادتیار میشناسن، یکی از قهرمان‌های بسیار بزرگ، مؤمن، متحد به اسلام، مخلص، از چهره‌اش هم ایمان راسخش نمایان بود. او را ترور کردن. روسانه امینا با بی‌مروتی. انجینر سلیم یکی از قماندانان بسیار نامور از ولایت بغلان، انجینر عبدالوهاب از اشکمش، استاد عبدالودود شهید برادر دکتر محمد عمر شهید از مؤسسین
جوانان مسلمان. پدرش، 4 برادر دیگیش، یکی پای دیگری به شهادت رسید. دکتر محمد عمر هم همینا به دستی رژیم سردار داوود سپردن، دستگیر کردن و به اونا سپردن. استاد عبدالودود شهید کردن، بعد بادر مدافعی شهید، برادر دیگیش. با استاد ربانی یک جا رفته بود، او آدارش کرده بود که میریم یک جا. در نماز عصر رو ترور، در حالی که نماز جماعت استاده بود. و استاد ربانی هم در جلسه بود، برو نماز ترور کرد. یک چهره بسیار برجسته. انجینر محمد نبی شهید، یک شخصیت نمونه، امیر جهاد ولایت تخار. سید ولید آقا، قهرمان نامور. ارباب هاشم و قماندان ناصری هر دو را به مذاکره خواستن. وقتی برمیگشتن در هلیکوپترشان من گذاشته بودن، از دو را به شهادت رسید. از مردم قندوز میتونستم بپرسیم. استاد عبدالله از لغمان و که او هم در منطقه خود نه، بلکه در منطقه در لغمان او را به شهادت نرساندن، بلکه خواستن به منطقه خود و در اونجا ترور کردن. قاتلش هم معلوم، امتیاز دادن، به جایی که محاکمه شد امتیاز دادن. استاد فرید شهید، قاتلش معلوم است، به دست همینا ترور شد. قماندان کریم شهید، سرموال عبدالرؤوف شهید، یک شخصیت بزرگ، امیر جهاد ولایت پروان حزب اسلامی. همه اینا را نامردانه ترور کردند. تعداد زیادشان را هم خواستند به مذاکره، ولی در اثنای رفت آمد به محل مذاکره کمین زد و به شهادت رسید. و در 20 سال اخیر اشغال سند فروش افغانستان را به امریکا دادن. همینا امضا کردن، در پای سند همینا امضا کردن که نیروهای امریکایی هر زمانی که خواسته باشند بدون اجازه و ویزا میتونن بیاین و برن. در مایده نوشته است. در هر جای میتونن پایگاه بسازن، در هر جای میتونن عملیات داشته باشن، شب و روز هر کی خواسته باشن میتونن دستگیر کنن، زندانی کنن و محاکمه کنن و مجازات کنن. این در سند آمده. در پنشیر برشان زندان خصوصی ساخته بود. دکتر غیرت بهیر در پنشیر زندانی بود. در پنشیر در زندان امریکایی ها که امنیتش همینا تامین میکرد. تحقیق همینا میکردن، تعذیب و شکنجه هم همینا میکردن. در کابل چندین محل دیگری را زندان خصوصی ساخته بود که از چینل رسمی و قانونی نباشه، بلکه هر چی دلشان خواستن بتانن با مخالفین بکنن. کسانی را که از پا ویزان کردن. ضرور نیست من نامهایشان را بگیرم. شخصیت‌های بسیار معروف. تمامی زندان‌های کشور را از رقبای قومی و سیاسی خود پر کردند. بگرام، پل چرخی، زندان کندهار، گوانتانامو، همینا راپور میدادن، همینا دستگیر میکردن و به امریکا می‌بردن. معاون اول رئیس جمهور میگوید که 80,000
تن افتخار میکنه. از همین رقبای سیاسی و قومی خود دستگیر کردن، به زندان فرستادن. به این افتخار میکنه بدون شرم و حیا. و زمانی که وزیر داخله بود، با سرباز پستی مسیر جاده تلفنی صحبت میکنه و ویدیوش میاد در رسانه ها پخش میشه. همین تفنگی که در شانه توس و در دست توس برای چی داده شده برای تو؟ وقتی کسی را گفته که بیست نایستاد، ضربه کن، تنهایش دور بنداز و سرش نزد ما بیار، سر بریده شدهش نزد ما بیار و صورتش به دوش من. همانهایی که همراهان پنشیری خود را علیه تمامی اقوام کشور جنگاندند. کردینات خانه و قری هر مخالف سیاسی و قومی خود را به عنوان مخالفین نظام، عضو داعش و القاعده به اشغالگران و نیروهای هوایی میدادند تا زیر آتش بگیرند، بمب بریزند و راکت. هر سال به نام تجلیل از هفته شهدا در جاده های کابل او باشگری را به نمایش میگذاشتند و بدمستی و انداختهای کور دهها تن را به خاک و خون میکشند. حتما دیدین که عکس رئیس جمهور هم با تفنگچه میدون، عکسای مخالفین هم میکندن و آتش میزنن. و مردم مؤمن پنشیر میگوییم که براءتتان را از این وطن فروشان جنایتکار اعلام کنید. یه هم به سود دنیایتان است و هم به نفع آخرتتان. نگذارید بیش از این شما را قربانی هوا و هوس خود و قربانی منافع اجنبی کن. مردم مؤمن اندراب حتما به یاد دارند که اینها متصل معاهده ننگین تسلیم شدن به نیروهای شوروی و تعهد عملیات مشترک علیه دشمن مشترک معاهده‌ای داشتند با اتحاد شوروی که هر دو همزمان و یک جا در کنار هم علیه دشمن مشترک خود می‌جنگیدند. دشمن مشترکشان حزب اسلامی بود. برای روسا هم دشمن درجه یک و اول بود و برای اینا هم تعهد کرده بودند که علیه اینا عملیات مشترک انجام بدن. و اولین عملیاتشان هم یورش بر اندراب بود. مجاهدین اندراب، مردم مؤمن اندراب، این را با گوشای باز بشنویم. اولین عملیاتی که بعد از معاهده ننگین با اتحاد شوروی اینا برانداختن، عملیاتی یورش و حمله بر اندراب. از پدرانتان بپرسین، از برادرانتان بپرسین که در اندراب چه گذشت. خانه را تلاشی کردن، سلاح‌ها را جمع کردن و شخصیت‌های مهم هم ترور کردن. کشتند و غارت کردند و خانه ها را تلاشی کردند و مردم اندراب خیلی سلاح کردند. مجاهدین مؤمن ورسج نیز جنایات نابخشودنی این گروه مزدور را هرگز فراموش نخواهند کرد. آیا ممکن است مردم پرخار شهادت فرزندان مؤمن و مجاهدشان را که به دست این جنایتکاران به شهادت رسیدند با گونه بیرحمانه و وحشیانه فراموش کنند؟ هرگز نه. یکی از قماندانهای نامور پرخار با 18 تن از اعضای خانواده‌اش یک جا در کنار یک چاه بسته استاده کردند و ضربه کردند. همه را کشتند، بعد به چاه انداختن و بالاشان خاک انداختند. مجاهد که نمیتانست
با چشم بلندم به سو ببینه، چون او جهاد کرده، نمیتونست را تحمل کنه. به این نوع با او برخورد کرد. اینا جنایت را علیه مجاهدین مرتکب شدند که حتی روسا و کمونیستا هم از این ننگ داشتند. باور کنین روی سیاه کمونیستا و روسا هم سفید کردن. اگر اینا بار دیگر بر مناطق شما مسلط شوند، بدتر از سابق عمل خواهند کرد. نگذارین این فاجعه باز تکرار شد. برادران و خواهران عزیز، برای شناخت بهتر و بیشتر این گروه مزدور و جنگجوی اجیر، بیایید از جان بولتون بشنویم، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در زمان ترامپ. او در مصاحبه‌ای که اخیراً با صدای آمریکا داشت گفت پیشرفت‌های نظامی جبهه مقاومت دلگرم کننده بود. یعنی که اینا دستاوردهای داشتن و پیشرفت‌های کردن و مناطق را تصرف کردن که باعث دلگرمی امریکایی ها بود. با آنان گفت با تسخیر مناطق بیشتر زمینی حمایت بیرونی از مقاومت در افغانستان را فراهم کنید. هر قدر بتانید بیشتر برین، مناطق بیشتر را تصرف کنید، کمک‌ها با شما بیشتر. این توسعه وادار و آغاز یک شخصیتی بی‌نام هم نه، بلکه نامور و مهم. میتونیم را بگوییم که در زمان ترامپ دومین شخصیت بود. مشاور امنیت ملی امریکا. او به صدای امریکا گفت جبهه مقاومت حامیانی در کانگرس دارد. در این مصاحبه انکار طالبان از دستاوردهای نظامی جبهه مقاومت را یک حرکت تبلیغاتی خواند. یعنی که طالبان انکار میکنن هیچ کاری رخ نداده، هیچ منطقی را اینا تصرف کرد، این فقط تبلیغات است علیه جبهه. در واقع اونا دستاوردهای زیاد دارن به نوعی که باعث دلچسبی امریکایا شدن، اونا را دلگرم کردن به حمایت بیشتر از این جبهه. تسخیر مناطق بیشتر برای جبهه مقاومت و دیگر مخالفان طالبان از این بابت اهمیت بیشتر دارد که بر افکار عامه و سیاستگزاران بین‌المللی تأثیر خود را دارد. یعنی منتج به جلب حمایت بیشتری بین‌المللی می شود. محکم بیستیم، جلو برین، مناطق بیشتر را تصرف کنیم. نتیجه شمی که حمایت بیرونی از شما بیشتر خواهد شد، کمک‌های بیشتر سرازیر خواهد شد. بولتون گفت در کانگرس حمایت قابل ملاحظه‌ای از جبهه مقاومت وجود دارد، اما برای افرادی که در آنجا از آنها حمایت می‌کنند مهم است ببینند که این جبهه واقعاً توانایی خود را افزایش داده یا نه. آنها می‌خواهند مطمئن شوند که پولشان به هدر نمی‌رود. پولی را که به این جبهه می‌سپارند این به هدر نمی‌رود. ما را مطمئن بسازیم، نشان بدیم که شما شایستگی جنگیدن را برای ما دارید و تشویش رفع کنین که کمک‌های ما به هدر میره. کانگرس میلیون‌ها دلار برای اوکراین اختصاص داده است. یعنی مطمئن باشن ترتیبی که ما میلیاردها دلار را به اوکراین اختصاص دادیم، به شما هم کمک میکنیم. شما را تنها نمیدیم، فقط مثل اوکراینیا شما مقاومت کنید. از این رو لازم است در عمل نشان داده شود که در افغانستان نیز یک مقاومت واقعی وجود دارد، تنها تبلیغات نیست. یعنی تمام کاری را که مقاومت میکنه همی است که امریکا را چطور راضی کنه تا بیشتر توجه کنه و کمک‌ها سرازیر شد. او با انتقاد از حکومت بایدن گفت که
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یک اشتباه استراتژیک بود، جبران ناپذیر، و از نظریه امریکا باید حتما از جبهه مقاومت حمایت کند. او پیش بینی کرد که احتمالاً حکومت‌های بعدی در واشنگتن از مقاومت علیه طالبان حتما پشتیبانی خواهند کرد. برادران و خواهران عزیز، آیا برای هر افغان مؤمن، شریف و آزاده مایه ننگ نیست که در کنار جنگجویان قرار گیرد که به دستور اجنبی می جنگند، از خارج فرمان می برند و رئیس امنیت امریکا با آنان دستور می دهد و خط می کشد؟ چه باید بکنند؟ و غرض جلب کمک‌های مالی امریکا آنان را به تصرف مناطق بیشتر تشویق می کند. امیدوارم هیچ افغان مؤمن سرنوشتش را با سرنوشت سیاه این گروه بیگانه پرست گره نزند. این گروه با این ماضی و حال و مستقبل سیاه و تاریک و شعارهای قومگرایانه و سیاستهای غیر ملی و غیر اسلامی نمیتواند بدیلی برای امارت اسلامی باشد. بدیل این است که بر وحدت ملی و اسلامی بودن مبارزه تاکید کنیم. شعار هر افغان باید تأسیس افغانستان آزاد، مستقل، متحد، فارغ از جنگ و تأسیس نظام ناب اسلامی باشد. از سیاست‌هایی که منتج به جنگ و جنگ افروزی، اشغال مجدد کشور، اعاده نظام فاسد و دینستیز قبلی، تسلط مجدد زمامداران مفسد و دستنشاندهی اجنبی می شود، نه تنها حمایت نکنیم بلکه در برابر آن محکم بایستیم و عزایم بد دشمنان اسلام و کشور را خنثی کنیم. برادران و خواهران عزیز، ما دست دوستی و برادری به هر افغان مؤمن دراز کرده ایم و دراز میکنیم. خواهان وحدت تمامی ملت و تمامی اقوام برادر کشور هستیم. حاضریم دشمنی ها را فراموش کنیم، راه برادری و برابری را در پیش بگیریم. آغوش خود را برای همه باز کردیم. نه قصد انتقام داریم و نه باوری به رقابت‌های ناسالم. اگر دیگران شعارهای جنگ افروزانه‌شان را کنار بگذارند و راه رقابت‌های سالم و سازنده را در پیش بگیرند، ما را برادر و یار و یاور خود خواهند. بیایید بار دیگر به همه ثابت کنیم که افغان‌های مؤمن و سربلند نه مداخله اجانب را در امور داخلی کشور خود میپذیرند و نه حضور نظامی بیگانه ها را و نه سلطی گروهایی که در جریان 4 دهه قبلی عامل جنگ و اشغال بودند. افغان‌ها به هیچ چیزی کمتر از افغانستان متحد، آزاد و مستقل رضایت نخواهند داد و هیچ نظام غیر اسلامی و تعمیلی را نخواهند پذیرفت. هیچ چانسی برای اعاده نظام قبلی و سلطه مجدد گروه‌های وابسته به اجنبی وجود ندارد. فرد ملت در برابر اعاده نظام قبلی و اشغال مجدد افغانستان از سوی نیروهای اجنبی تا آخرین نفس و آخرین مرمی تفنگ خود خواهد ایستاد. هیچ نیروی خارجی نمیتواند وحدت ملی افغان‌ها را تضعیف کند و کشور بزرگ و متحد ما را بر مبنای قوم و سمت تجزیه کند. افغانستان انشاءالله همواره متحد خواهد ماند و پرچم اسلام و آزادی همواره در این کشور سربلند و متحد در اهتزاز خواهد بود. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.